راشد خان یو بله کارنامه وکړه. سلام او مینه دوستانو، که چیرته ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي د نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ، او که چیرته پښتو کرک انفو چینل سره نوي یوځای شوي یاست دغه چینل در سره سبسکرایب او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه مطالب خپروو. راشد خان هغه نوم دی چې د نړۍ کونج کونج کې به داسې انسان پیژنئ چې تر دې وړاندې د افغانستان نوم نه وي اورېدلی، یا به یې هم د جګړې په نوم پیژندلی وي. په ډېر لږ وخت کې یې په یو ورځنیو شلوریزو او ټیسټ لوبو کې ریکارډونه په لیګونو او نړیوال کرکټ کې هیټریکونه او نور ډېر زیات ویاړونه د افغانستان په برخه کړي دي. راشد خان په 2018 کال کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې له لوري د محمد نبي په شمول واخیستل شو. هلته د راشد خان د لوبو پیل له ویکټو څخه وسو. همغه پړاو کې په بریا سره پای ته ورسو او په 14 لوبو کې 18 ویکټې واخیستې. په 2018 کال کې یې په 18 لوبو کې 21 ویکټې ترلاسه کړې چې د همغه کال کې د ډېرو ویکټو اخیستونکو له جملې څخه وشمیرل شو. راشد خان تر دې دمه په روان آی پی ایل کې په 12 لوبو کې 14 ویکټې اخیستې. دا یو بله کارنامه هم وکړه. نوموړي وکولای سو چې په آی پی ایل کې په 43 لوبو کې 52 ویکټې ترلاسه کړي او په ټول شلوریز کرکټ کې خپلې ټولې ویکټې 251 ته ورسول. راشد خان په ټولنیزو رسنیو کې د خپل دې ویاړ ترلاسه کولو په خاطر ټول ولس ته مبارکي وویل. ویاړ او دعاوې او ملاتړ غوښتنه یې وکړه. ګوګلي ماسټر راشد خان ارمان په آی پی ایل په 3 کلن سفر کې تر دې دمه په 43 لوبو کې 1020 توپونه ترسره کړي، 1114 منډې یې ورکړي او 52 ویکټې یې اخیستې دي. همدارنګه یې په توپ وهنه کې 103 منډې کړي دي. تر ټولو غوره توپ اچونه یې په 2018 کال کې د 19 منډو په مقابل کې 3 ویکټې دي. په 2018 کال کې هم د 19 منډو په مقابل کې 3 ویکټې او 2019 کال کې یې تر دې دمه د 21 منډو په مقابل کې 3 ویکټې دي. ډېره مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله.